أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګرانو مینوالو موږ دا کتابم نن موږ د ګران اجمل خان څوک چې په خپله ژبه کلتور ادب او قام مین پښتون دی د هغه په مرسته ملاتړ او زموږ د ګران نورالمین یوسفزي صاحب په ملګرتیا کې راغلو مردان هسکه مینه د لوی پښتون دانشور شاعر ادیب محقق نقاد ډرامه‌نګار د ټلویزیون تاسو به د هغوی د نوم نه خبر یې پروفیسر ډاکټر همایون اما صاحب او د هغې زوی برخوردار چې په خپله د پښتو او اردو ژبې صاحب طرز صاحب اسلوب شاعر دی نو نن راغلو هسکه مینه شیخ منصور قوم مردان ته او دا ډېره ورځې شوې وه بله ورځ ما چاته په فیسبوک لیکلي وو ما په خیال ازمت ته مې لیکلي وو چې هسکه مینه کې زما بلا کتابونه جمع شو نو نن دغه کتابونه یو زمونږ د عظمت ما حرف مکرر نه مومه دا د منټو خودنوشت دی او بیا زمونږ محترم مشر پروفیسر ډاکټر همایون اما صاحب په پېښور ریډیو دا واحد شخصیت دی چې دا ریډیو یې په دې کتاب کې خوندي کړی دی د 1935 نه واخله تر دې دمه چې څونه د دې کې خلکو کار کړی دی په دې کې څونه دې کارکردګي دغه او ډېر تحقیقي کتاب دی او ځوانان چې وي نو مونږ هغوی ته دا وایو چې دا کتاب واخلي نورالامین صاحب تاسو څه وایئ جي لږ په دې حواله خو خبرې وکړئ د دې کتاب ماشاءالله مخکې خو مونږ سرجي څخه چې کله راځو زما زړه غواړي چې راشم دلته او د سره مونږ کینو دی واورو نو دا داسې ده لکه چې مونږ زمونږ د پښتو ژبې او ادب چې کومه شلمې صدۍ ده د هغې چې کومه هراول دسته ده دا د هغې د روندي صاحب مشر ده او دا مونږ سره لکه یو قسم د خپلو مشرانو یادګارونه هم دي بیا دا ده چې دې پښتو ژبې له لکه دی خو تحقیق هم کړی دی او نور ډېر کار یې کړی خو زما خپل دغه دا دی چې د پښتو ژبې ریډیایي او ټلویزیون ډرامه او د دې سره سره مزه په دې کې چې دی نو ډاکټر صاحب د ټرینډ سیټر حیثیت دا کوي بیا دا ده چې دا کمال کوي چې د هغه اړخونه د پښتو ژبې او ادب چې هغه د عام ولس نه لکه عام محققین هغه نظر انداز کوي هغه د ده دپاره د وي آی پي حیثیت لري د سرجي دپاره نو لکه د عظمت د کتاب نه به زه راواخلم چې په سعادت حسن منټو چې دی ظاهره خبره ده چې عظمت هم افسانه نګار دی او زما هم افسانه زما فیلډ دی نو ما ته یو خاطره را یادېږي وایي چې راجندر سنگھ بیدي یو ځلې سعادت حسن منټو ته خط کې ولیکل چې ستا افسانې نن سبا ګورم داسې ښکاري چې نه د افسانې لیکلو نه مخکې پې سوچ کې نه هغه وخت نه وروستو نو هغه ورته په جواب کې ولیکل چې بیدي ستا افسانې هم ګورم داسې ښکاري چې مخکې پې هم ډېر سوچ کې د لیک په وخت کې هم د هغې نه پس نو منټو داسې دی چې زه اکثر دې ملګرو ته وایم چې سعادت حسن منټو خو مونږ ته مخې ته دی خو سعادت حسن د منټو شاته مونږ نه روک دی نو دا لکه لومبی کوشش یو پښتون کوي او دا ما اردودانې طبقې ته هم ویلي سرجي چې ما تاسو لږ سعادت حسن هم پیدا کوي ځکه چې هغه په کم ماحول کې لوی شوی دی د هغه ډېر وجیر قد مهرني وروڼه وو هغه ډېر کمزوری ټپ و دغه خوب یا دغه سفوکیشن کې چې هغه لوی شوی دی د هغه په نفسیاتو د هغې څه اثر دي بیا هغه ژوند ته څنګه کتلي دي د هغه په مضامینو کې شته دی لکه د افسانو نه علاوه نو یو خو دا دی چې ته ډېر ښه لکه دا لوی کار وکړه چې د هغه خپل چې هغه ځان باره کې څه ویلي هغه د ډېر دا ډېره ګران دا زما د نظره کم از کم خلکو په بنټو ډېر کار کړی دی خو سعادت حسن څوک و څنګه و د هغه رویه څنګه وه ناسته پاسته څنګه وه ولې هغه داسې د دې خلکو د مخونو نه ساین بورډونه لړکول یو خو دا ډېر مطلب دا دی چې دا یو ډېره لویه تحفه ده بیا سرجي دا کتاب چې دی
نو اکثر د ریډیو دا یو مسله ده چې په ریډیو کې کوم خلکو ډرامې لیکلي دي، په ریډیو کې کوم خلکو فیچرز لیکلي دي، څومره دستاویزي. نو څنګه چې به ریډیو نه وي چې د هوا په چپو، نو هغه د هوا چپو کې تحلیل شوي دي، هغه روک شوي دي. هغه شخصیتونه چې هغه لکه په دې خاوره کې د آګاهۍ، د پوهې، د پښتون رومان، د پښتون کلتور خواږی ویشلي دي د خپلې وینا په ذریعه. نو ظاهره خبره چې هغه وینا د قلم نه راوتې ده، داسې راغلې ده، داسې راوتې ده. نو اوس دا چې کوم موږ څخه داسې خلک اوس نشته لکه افضل رضا صاحب او نثار محمد خان صاحب چې هغه دا کار کولی شي. اوس موږ څخه صرف سرجي دی ډاکټر همایون هما صاحب چې د دغه څنګه وایي ګر کا بیدي لنګ کاډه چې د دغه کور سړی دی. مطلب دا نه چې د دغه ټولو خلکو سره ارباب صاحب دی نو هغه سره وخت تېر کړی دی، عمر ناصر دی نو هغه سره وخت تېر کړی. څومره چې لوی زمونږ ریډیو چې کوم لوی نومونه دي، بیا وروسته ټلویزیون ته هم تللي دي، او د دې نه علاوه چې کوم فنکاران دي هغه د ډېر نږدې نه لیدلي او د شعوري عمر کې لیدلي. دا یو دستاویز دی، دا کتاب نه دی، دا یو داسې دستاویز دی چې په دې کې زمونږ د تاریخ هغه اړخونه رابند شو، د ریډیایي تاریخ او د کلتوري تاریخ چې هغه لکه دانسته طور سره دلته خلکو د سوځولو کوشش هم کړی. نو زما په خیال دا ډېر لوی موږ بیا مبارکي وایو د دواړو ته، هم عظمت هما صاحب ته او ډاکټر صاحب ته، او خوشحاله یو چې موږ نن سرجي سره ناست یو. زه ډېر زیات دا ګران نورالامین یوسفزي صاحب څوک چې زموږ د پښتو فکشن رایټر دی او دانشور دی، د هغې خبرې تاسو واورېدې. د قدرمن او محترم پروفیسر ډاکټر همایون هما صاحب او د محترم ګران ملګري شاعر ادیب او محقق نقاد پروفیسر عظمت الله هما صاحب په بابله. نو زه خپله چې تاسو ته خو په پته یې زیاتو ملګرو ته چې ما تعلق د مردان سره او ما بلا مضامینو کې دا لیکلي دي چې زه په وړوکوالي کې کوم د دوو شخصیتونو نه متاثره شوم. هغه یو شخصیت چې دی هغه پروفیسر ډاکټر همایون هما صاحب و چې دی به کالج ته تلو، د کالج نه وروسته بیا چې ده سره کم سیکل و په هغې به ورسره عظمت و حرمت په وه او شفقت نه و، دا دوه به ورسره و. او دویم شخصیت چې دی نو هغه عبدالسبحان خان چې ځوان و، سټوډنټ لیډر و او هغه یو ښکلې ځواني وه هغه وخت کې او ډېر انرجیټک و شخصیت و. نو د دې دوو نه خو بله به یو خبره وکړو او علامه صاحب چې دی نورالامین یوسفزي صاحب خبره وکړه، نو یو توری یو کرکټر د دې دغه غټ کمال دا دی چې دې دا کردار سازي چې ده دا ډېر په ادب کې دا یو ډېر لوی ګران کار دی. او دې چې کوم کردارونه دي نو هغه پوستو د عامو ولس په چې دی نو په دغه باندې دي. هغه که فرض کا د توري دی که هغه د پښتو دغه ډرامه چې ده رماني او بل په اردو کې چې دی څنګه وایي نیازبین اور کنکی، نو دا هغه دغه چې دی نو هغه کردارونه هغه ولس چې دی نو هغه کړي او په ولس کې مشهور شوي دي. نو زه به اوس راشم ښاغلي اجمل خان ته چې هغوی په دې باب له خپله خبرې وکړي. داسې کسانو سره ناست یم چې د هغې مخکې خبرې کول ډېر ګران کار دی. علامه صاحب راغلی دغه په دغه کې راغلي یو، دلته افکار صاحب دی راسره، د ډاکټر صاحب کور ته راغلی یو. ډاکټر صاحب او عظمت پروفیسر عظمت صاحب هم خپل کتاب لیکلی دی او ډاکټر صاحب هم لیکلی دی. نو بس یو قسم مبارکۍ ته راغلي وو ته او وخت شوی چې میلاو شي هم نو زه زیاتې خبرې ځکه نه کوم چې داسې کسانو سره ناست یم. هر یو کس ځان له څه ډېر لوی حیثیت لري او ډېر لوی دغه د پښتو ډېر لوی کردار دی. نو بس ټولو مننه کوم، خاص کر افکار صاحب ډېر د لرې نه راغلی، اسلام آباد نه راغلی دی او د ټولو ډېره مننه کوم. الله مو تاسو السلام علیکم. دا ډېره مننه اجمل خان صاحب
مینوالو زمونږ عظمت پروفیسر عظمت هما تقریبا لږ په فرق کې و زمونږ همزولی دی، داسې به ورته وي همزولی دی او د چې دی نو ډېر زیات لکه څنګه چې ما په هغه کې وویل نو دا لفاظي نه ده، دی صاحب اسلوب او صاحب طرز شاعر ادیب دی، د اردو هم او د پښتو هم او افسانه نګار هم دی، محقق هم دی، نقاد هم دی. په دې کې ډېره زیاته انکساري ده او عجزي ده. دی چې په عام ادبي پروګرامونو کې هم چېرته وي نو ډېره ټولو نه شاته چېرته غلی ناست وي او بیا داسې غلی غوندې په ترخ کې وځي. بلکې افکار جانه کار زمونږ نه ډېر کوي خو زمونږ عمره شور نه خو یو خبره بلکل همدغه خبره خو یو کار پکې بل دی چې یو پیره ورته ما وویل چې یاره عظمت ته دا دونه خلک دا پی ایچ ډي کوي او ډاکټرۍ که نه ته چې بس زه به پروفیسرۍ خوشحال یم پوه شوې او بس په دې ډېر خوشحاله یم او د الله شکر وباسم او هغه دی نو عظمت ته خو موږ سره دا دونه هغه دې وکړو ته خو لګیا کار کوې پټ پټ کار کوې پوه شوې یو څه خبرې موږ سره وسم نفسا کو ډیره شکریہ ادا کوم تاسو زما کور ته راغلی هستې مهنې ته راغلی محترم نورالامین صفدي زموږ ډېر ښه مشر ډېر لوی افسانه‌نګار زه ترې ډېر متاثر یم د هغه د خبرو نه د هغه د فن نه د هغه د کردار نه د هغه د شخصیت نه دغه شان زموږ ډېر خوږ ملګری ډېر زما د چې څنګه چې دی ووایي زما ماشوموالي دی خو زه همزولی یم خو همزولی نه یم زه ترې کشر یم ډېر کشر یم او ما هغه سره چې کوم دی په دعوا اکیډمۍ کې ما شپې ورځې تېرې کړې وې ډېرې ښې او نو زه د هغې شکرګزار یم چې هغې دلته راغله دغه شان زموږ محترم اجمل خان صاحب چې یو ډېر خوږ شخصیت دی ډېر خوږ ملګری دی او ډېر مینه ناک او ډېر پرخلوصه ملګری دی په زړه چې کوم دی هغه بلکل صفا بلکل هېڅ نه او دا ټول ملګري دي دغه شان راغونډي او موږ یو ځای ته راولي نو زه ستاسو هم ډېره شکریه ادا کوم پاتې شوه د دې کتاب خبره نو دا ما زما ډېر شوق و ډېر مې د سعادت حسن منټو سره څنګه چې د زلمي چې کوم دي د پخوا نه لکه څنګه چې زلمي د کتابونو شوقیان وي د ادب والا ادب سره چې شوق لري نو د منټو نه ابتدا کوي نو ما هم د منټو نه تقریبا اتم نهم کې ومه چې منټو مې سټډي کوو او په دې باندې په ما باندې ډېر اثر و نو دغه شان زما د افسانې چل چې کوم دی هغه هم ما د منټو نه زده کړی دی نو زما کوشش و چې زه نوی کار وکړم زه هر ځل زما دا کوشش وي چې زه څه ولیکم چې هغې کې یو نویوالي وي یو تازګي وي یو نوې څه خبره وي پکې یو معلوماتي نقطه وي پکې که هغه مضمون وي که هغه د نور داسې څه خبره وي نو هغه کې یو معلومات یو انسان چې بل انسان ته چې څه نوې خبره ورسوي نو دغه شان زما دا ذهن کې راغله چې په منټو خو بلا کار شوی دی څنګه چې نورالامین یوسفزي صاحب ووایي خو د ده په دې شخصیت باندې چا دومره کار نه دی کړی لکه نو او د ده په دې کتابونو کې په خپله په خاکو کې په افسانو کې د ده په چا چې پې خاکه لیکلې ده په هغې کې د منټو متعلق ډېر مواد موجود دی نو په هغې کې چې کوم مې لفظ استعمال شوی دی مې زه نو هغه ما ټول کوشش کړی دی چې هغه نقطې ما راوښتي دي او خبرې جملې د هغه دي خو یو ربط مې ورله ورکړی دی یو کنټینیوټي مې ورته ورکړې ده نو په دې وجه باندې دا د 128 صفحو کتاب دی او په دې کې د منټو ټول ژوند تقریبا راغلی دی نو کوشش مې کړی دی ما خو کوشش کړی دی نه وړاندې ډاکټر ګلنوررحمان یو تحقیق کړی و هغه یو 2 صفحې د ده پیدا کړی وې چې د منټو په خپله لیکلی وې د خپل ځان په باره کې هغه بلکل هغه کې ما لیکلي دي د پاسه چې منټو کې خودنوشت دی خو هغه داسې خودنوشت نه دی هغه به د یو 2 سلیپس دي هغه یو 2 سلیپس ما ته پیدا شو او چېرته دا شایع شوی نه و خو هغه خپل کتاب کې بیا وروسته د هغه په دغه باندې شایع کړ خو هغې کې څه داسې د هغه د منټو د ټول ژوند احاطه نه کوي خو ما کوشش کړی دی چې د هغه د افسانو نه د هغه د خاکو نه چې چا پسې لیکلي دي هغه روغ کړم
او د ابتدا نه تر اخره پورې په یو ربط او تسلسل باندې د هغه ژوند ټولې زموږ د لوستونکو ته مخې ته راشي. نو زه بیا یو ځل ستاسو ډېر قدردان یم، ډېر شکریه، ډېر تاسو قدرمن شئ چې دلته رالې او زموږ هم ډېر دا ستاینه وکړه. ډېره مننه. زه دا پروفیسر عظمت الله خبرې تاسو واورېدې او دې نه مخکې نورالامین یوسفزي صاحب هم وي او یقینا د هغه دا کار چې کوم دي سعادت منټو باندې کوم کار کړی دی، نو دا کار چې دی نو دا ټولو ادب ته او ټولو پښتنو لپاره ویاړ دی او ځکه چې اردو ادب هغې ډېره کږه تړي، نو دا زمونږ چې کوم دی نو د پښتو ادب او زمونږ یو پښتون پروفیسر چې د اردو پروفیسر دی او هغه دونه بهترین کتاب ولیکو. مینوالو څنګه چې ما تاسو ته د محترم مشر په حواله وویل چې زه د هغې نه لیکوالي متاثر وم، زه هغه ورځو کې پیمری کې وم، نو دغه وجه ده چې نن زما شملي لوپټې په شخص تفصیل سره په دې باندې لیک دی او زما د نظمونو کتاب چې دی د دردونو نغمهګر هغې باندې هم په دې باندې نظم دی. اوس زما بل کتاب را روان دی چې په مختلفو کتابونو باندې زما تبصرې او تجزیې دي څېړنې او شننې، نو په هغې کې د محترم مشر چې هغه ځان له یو لوی کار دی کړی دی چې پښتو ادبي جرګه مردان یو تحریک، نو ډېر دغه کتاب هغې کې د دې زموږ د دې ټولو پښتنو دلته چې ادبي روایت د مشاعرو او د دې ادبي تقریباتو او مخکتنو او بیا دلته پښتو ادبي جرګه وه، دلته زموږ په لارې سپېڅلي مشرانو هغې پکې کار کړی. هغه کتاب باندې هم زما یو لیک دی، هغه په دغه کتاب کې به شامل وي یا به چې چاپ شي که خیر وي بیا به تاسو ګورئ. زه راځم خپل محترم مشر چې دې شخصیت داسې دی چې بنده وایي چې بس ورسره راست دی او ما صاحب خبرې کولې او موږ اورېدې، داسې راکوي. ډېره مهرباني. او زه د ټول نه زیاته شکریه خو د اجمل خان کومه چې هغه ادب خوښې دی، ادب پرست چې ورته وایي که نه، نه پخپله ادیب دی او نه چې دی لیکوال دی نه شاعر دی، خو ادیبان یې خوښ دي. نو دا د دې شکریه په دی چې دې دا نه دوه عظیم شخصیات ما له پورته راوستل او دا یو تاریخي ورځ ده چې نن زما چې دی نو زیږون ورځ هم ده او ما ته دا حکم دی د هوم منسټري نه چې ته خپل عمر چاته مه ښایه، خو تاسو ته ښیم زه نن د یو اتیا کال ماشاءالله نو دا ما دپاره ډېره لویه د فخر خبره ده تاسو رالې. بل دي دا کتابونه چې دي نو زه دې ته غیر رسمي د دې لانچینګ سیریمني ویم مخکتنه، او زه ستاسو ډېر زیات شکر ګزار یم، قسم په خدای زه ما سره الفاظ نشته. دا اجمل خان صاحب چې دی نو ما ته یو ځل ستاسو د کتاب مخکتنه و ما ته ویلي، نو ما ورته وایم چې کتاب هلته رسېدلی دی نو څوک به پرې څه ووایي که نه، دا خو پکار دی چې یو هفته مخکې هغې ته ورسي. خو به هر حال نن دا غیر رسمي اوپننګ سیریمني د عظمت د کتاب او زما د کتاب دې ته زه رسمي وایم او دا زما لپاره ډېر لوی اعزاز دی. رښتیا خبره دا ده چې نورالامین یوسفزي صاحب چې الله تعالی هغه له د لیکم صلاحیت ورکړی ده، د وینا چې کوم صلاحیت دی چې زه رشک کوم په هغه حسد نه رشک کوم چې یاره ما هم داسې خبرې کولې خو زه نشم کولی. دغه شان د افکار صاحب ډېره زیاته شکریه چې هغې د دونه لرې نه تشریف راوړو او دلته مونږ سره کېناسته. نو بس دغه مونږ سره خو کتابونه یې دي او بس دغه زه ستاسو په خدمت کې زه پیش کوم او زه ډېر زیات ستاسو ډېره شکر ګزار یم، ډېر زیات شکر ګزار، ډېر مهرباني. تاسو هم یو جهان ډېره مننه او ګرانې مینهوالو بس دعا کوئ خدای پاک داسې شخصیتونه د ما صاحب محترم
نورالامین صاحب هما صاحب په یو قوم کې د دغه شانتې ادیبانو او منورینو شتون چې دی نو هغه باعث د رحمت وي نو خدای پاک دې دوی له ډېر ژوند ورکړي روغه سټه ورکړي او زمونږ په دې ټولنه کې د دغه شان شخصیتونو فصل نور سې ورکړي ډېره مننه ډېره مننه